اوس یو زیم یو ارمان دی د جانان د شان قصه ده رکه گل او لوی خزان دی یو امید یو تلوسه ده ما مرګی ته شروع کړي د ژوندون د خیش قصه ده د جنون او د جانان د ساجب فلسفه ده دا د رب سره د مینې تار اغشتې څه قصه ده یره د قهار نه د ایمان اصلي حصه ده د جنون او د جانان دا سم محمله فلسفه ده وایه سمره مست د دلبر د شان قصه ده د جنون او د جانان دا ساجب فلسفه ده په غنی خان یو داسې لیکوال چې په فلسفه او نړیوال ادب ډیر خپويږي د یو داسې کتاب مصنف دی چې د غنی په شاعرۍ او فلسفیانه فکر کې خوري وري ملغلري په یو هار کې پی اور دې پښتون شاعر فلسفیانه خیالاتو ته ترتیب ورکوي فلسفه د جنون او جانان لیکون کې د غرو سیدون کې خدا فکر الوت ډیر پورته مزل کړی دی زستاسو پدرانه استقبال کې راغواړم سید عابد جان ما د خود مقاله ما خیال فریدون ته دا ډیوټي والا شو جاندبیار صاحب چې ما ته د مقاله وایي خو ما ته نه دی ویلي او اول ورځ راته شپې راته لک په دغه کې ویل بیګا نو په دومره وخت کې هم هلکه څوک دغه نشي لیکلی یو پاڼه د مقاله څه ولیکم نو مقاله خو مې نه ده لیکلې خو په غني خان باندې به یو څو خبرې وکړم ما خیال دی ډېرې زیاتې خبرې هم وشولې او ډېرو عالمانو شوکت صاحب دي روخان صاحب دي ټولو ډېرې دغه خبرې وکړلې درنې خبرې وکړلې زما خیال دی چې موږ دا په غني خان باندې کوم سیمینار نن کیږي نو دا په داسې وخت کې کیږي چې د غني خان اهمیت ډېر زیات سیوا شوی دی په یو داسې وخت کې دا سیمینار کیږي چې د پښتنو خاوره د یو ډېرې لوی علمیې نه تېرېږي د بدقسمتۍ نه دا علمیه دومره ژوره ده زما په خیال چې د دنیا که ټول المناک سازونه راجمع شي نو د دې علمیې صحیح ترجماني نشي کولی زمونږ خاوره زمونږ روایات شوکت صاحب خبره وکړله چې ریخي پراته دي ما خیال چې دې هم زیاته خبره روایات ریخي دي زمونږ تهذیب ثقافت تباہ و برباد شو پاره شو زمونږ اقتصاد زمونږ کلتور زمونږ ژبه زمونږ هر څه مادي په منګه د بهر نه یو داسې جنګ راته پلی شوی دی چې هغه د دې خاورې خپل جنګ نه دی خو به موږ راته پلی شوی دی او موږ په هغه جنګ کې زموږ وینې بهیږي هر څه ډېر زیات ګران دي خو یو د پښتنو وینه ډېره زیاته ارزانه ده ما خیال دی چې په کاڼي باندې زموږ وینه پرته ده زموږ هر دیوال په ګولۍ لګېدلی او سوری شوی دی نو په داسې وخت کې د غني خان د افکارو د قام ته او د خاورې ته ډېر زیات وی ضرورت دی موږ اوس دلته کې خبرې وکړې او غني خان لم ډېرې بلا ټوپۍ جوړې کړې پښتني ټوپۍ هم ورپسر کړې مذهبي ټوپۍ هم ورپسر کړې رنګارنګ ټوپۍ هم ورپسر کړې خو زما خیال دی چې د دې د ټولو نه زیات اهمه خبره چې کومه ده هغه د غني خان هیومنزم دی د غني خان انسانیت دی غني خان پښتون دی غني خان مسلمان دی خو د ټولو نه لویه خبره چې کوم په غني خان کې ده نو هغه د هغه هیومنزم دی هغه د هغه د انسان سره مینه ده او په دې کائناتو کې د انسان لا د هغه مقام ورکول هغه هڅه ده دا د غني خان لوی ده هغه کاغه په پښتونولۍ خبره کړې ده یا د مذهب خبره کړې د وحدت الوجود خبره کړې ده الله ته جانان ویلې ده که د فطرت سره د خپل تړون خبره کړې ده یا ځانې ریلایز کړی دی ځانې څېړلی دی نو خو په دغه هر حیثیت کې هغه د انسان خبره کړې ده او انسانیت یې په نظر کې دی او انسانیت یې په دغه کې نیولی دی ما خیال دی د غني خان عظمت چې دی هغه په دې کې دی او باید چې دا خبره موږ چېرته هم هېره نه کړو موږ هغه لا د رنګارنګ ټوپۍ ورپسر کړو دې کې بده خبره نه ده ځکه چې غني خان د پښتون نشنالیزم خبره هم کړې ده غني خان الله ته جانان هم ویلی دی یو شاعر همیشه داسې اخیستل پکار وي شاعري چې دا جذبه ده یقینا غني خان فلسفي و موږ ورته لیونی فلسفي وایو ځکه چې کله جذبه د عقل سره ملګری شي او د لیونتوب مقام ته ورسي نو بیا ته فلسفه جوړیږي خو غني خان په دغه حوالو سره چې هغه مختلف خبرې کړې دي نو دا د هر شاعر دننه دا سوي چې کزم زما کتاب راوالي د بل شاعري کتاب راوالي
نو دغه ټولو په یو ځای کې څوک یو سوایي په بل ځای کې څوک بل سوایي یو شاعر ته یو محدود دغه ته محدود کولی نه شي یو دغه ته حالانکه په غني خان کې بیا یو سیستم شته او دغه سیستم چې دی نو دغه د وحدت الوجود هغه کوم نظام چې غني خان دی هغه خو بیا ډېر زیات جوړ دی او ډېر واضح دی په غني خان کې د غني خان شوکت صاحب یو ډېره زیاته ښه خبره وکړله ما خیال چې غني خان په ژوند کې مرګ ساري د مرګ په سترګو کې هغه ژوندونکو ته ما خیال چې دا لویه خبره ده. غني خان فلسفه د دې نه شروع کېږي چې ابدیت انسان څنګه ومومي انسان څنګه ابدي شي او دغه ما خیال چې په مرګ کې د ژوندون کتل دي. نو د غني خان لوی سړی په دې نه ده چې هغه باچا خان زوی غني خان لوی سړی په دې دی چې د هغه شاعري افاقي ده هغه د ټایم او سپیس نه بالاتره ده هغه د یو مخصوص خلکو نه ده د مخصوص قام نه ده د مخصوص قبیلې نه ده بلکې څنګه چې اجز صاحب زما خیال دا خبره وکړه چې د کیمور د غر مثال دی چې د کم اړخ نه ورته ګوري د هغه اړخ نه هغه شان ښکاري. نو زه ډېر زیات وخت تاسو نه علمه خو دا خبره مې کوله چې د نن په دور کې د غني خان اهمیت د هغه هیومنسټ خیالات دي او باید چې موږ کلم غني د بدقسمتۍ نه چون کې ډېر خبرې نن سبا ماته نوې خبرې راځي کې خو ډېر دغه داسې دي چې په نن صورتحال کې پښتانه د کوم دغه سره مخامخ دي ټیرریزم سره او د دهشت سره مخامخ دي. نو دا فرض تاریخ زما خیال چې د پښتنو ادیبانو په ذمه راچي چې پښتانه ادیبان به مخکې کېږي او ډال به جوړېږي دې شیانو ته او خلک به باشعوره کوي او خلک به راپاسي او خلکو ته به مطلب چې د دې په ضد باندې به یو دغه دا پښتانه ځکه چې کم خلکونه سړي توقع وي نو زما خیال نه دی چې نور څوک د سیده فریضه سرته ورسي دا به تاریخ د دې ادیبانو په سر باندې راچي نو د ادیبانو په سر چې کله راشي نو به موږ دا چې زموږ سره د غني خان افکار شته د موږ سره نور پښتانه شاعران ډېر زیات په دې لړ کې شته خو یقینا چې د دې ټول سرخیل د موږ سره غني خان دی او باید چې موږ د غني خان فکرونه ولسته ورسو خلکو ته ورسو او په دې جنگ کې موږ غني خان د یو سمبل پاسیات خپل مشل او خپل رڼایي. السلام علیکم.